Welcome to lesson number 13. دوستانو جرلسم درس ته ښه راغلاست او په جرلسم درس کې نن موږ لرو د سم اف فارموله سم اف فارموله به موږ وپېژنو چې د دې په واسطه څنګه کولی شو موږ په اکسل کې کار واخلو او د دې فارمولې وظیفه څه ده. سم اف د سم سره اف دی. اف خپله د کنډیشن په معنا دی. معنا اف کچیرې موږ یو شرط پرېږدو پر فارمولې باندې کچیرې څلور مساوي و د 5 سره ته ماته دا وکړه. که چیرې احمد مساوي و د 12 سره ته ماته ټرو راوله او که چیرې نو مساوي ته ماته فالز راوله. یعنې دا ټول هغه شرایط چې موږ یې د اف فارمولې سره ایږدو. اف خپله د کنډیشن په معنا سره دی. نو دوستانو راځم د سم اف فارموله اپلای کوو او په دې باندې به پوه شو چې څنګه موږ کولی شو د سم اف فارمولې څخه په اکسل کې استفاده وکړو. یو څه به زوم کړم. دوستانو لومړی راځم دلته ما یو ټیبل جوړ کړی دی امپلایر آی ډي. دا زموږ سره مثلا یو شرکت دی. په یو شرکت کې زموږ سره دا کسان کار کوي چې زه به اوس تاسو ته در وپېژنم. امپلایر آی ډي هغه څوک چې زموږ سره کار کوي د هغو آی ډیانې مثلا 1260 1261 1262 1203 1204 1215 1216. امپلایر جابس یعنی د هغه کسان چې وظیفې دي هغه دا دي. کاونټر دی زموږ سره، کیشر دی، منیجر دی، کلینر دی، کوکر دی، ډرایور دی او انچارج دی. امپلایرز نیم هغه کسان چې زموږ سره کار کوي د هغو نومان دي: احمد، جان، علي، اسد، نسیم، سردار ولی او عزیز احمد. امپلایر سیلري هغه کسان چې زموږ سره په دې شرکت کار کوي د هغو معاشات چې 12000 15000 او همدارنګه 60000 5000 800 5400 5000 او 16000. دوستانو اوس موږ راځو د سم اف فارمولې سره په استفاده سره دا ټیبل څخه ګټه پورته کوو چې موږ به نن وپېژنو چې سم اف فارموله په اکسل کې څنګه موږ استعمالولی شو. که چیرې موږ سره دا کسان کار کوي او موږ ته یو ناولاده څوک راسي چې مثلا ستاسو سره د اسد په نامه یو څوک کار کوي په شرکت کې، موږ ورته وایو چې بلې و. او که چیرې هغه دا سوال راڅه وکړي چې د اسد معاش څو دی، نو موږ به ورته وایو چې تاسو 2 دقیقې یا 1 دقیقه ودرې شئ، موږ به د ده معاش تاسو ته راوباسو. نو موږ خو اوس دا دی معلومېږي چې د اسد معاش 5800 دی. اما که چیرې موږ غواړو چې د فارمولې له لارې راوباسو چې څنګه موږ کولی شو چې د اسد معاش راوباسو، او یا که چیرې زموږ سره په یو شرکت کې تر 300 یا 400 کسان ډېر و، نو بیا خو دغه ټیبل یا دغه چارټ زموږ سره ډېر ځای نیسي. نو بیا موږ نشو کولی چې سرچ وکړو یا په 2 دقیقو کې هغه ته ووایو چې اوس موږ سره اسد شته او معاش یې 5800 دی. نو بیا به موږ څنګه کولی شو چې په 500 کسو یا په 600 کسو کې د هغه نوم ژر پیدا کړو او د هغه معاش ورته راوباسو. نو فارمولې ته راځم او فارموله ډېره اسانه ده. ایکول یا مساوي علامه سم اف. که چیرې دوستانو راځم هغه ټیبل ورته انتخابومه د امپلایر نیمز او د امپلایر سیلري دواړه کالمونه در ټول در پایه پورې ورته انتخابوم. کله چې مې دا ورته انتخاب کړله راځم کاما ایږدم، کوټیشن مارک ایږدم. کله چې مې کاما کښېدول او کوټیشن مارک مې کښېدوی، دلته موږ هغه نوم ورفاسوو یا هغه نوم ورته لیکو کوم کس چې موږ غواړو د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو زه ورته وایم دی موږ ته وایي چې اسد په نامه. نو زه دلته اسد ورته لیکم او بیا هم کوټیشن مارک وامه. کله چې مې کوټیشن مارک ووالی، اوس راځم سیلري. فارموله خرابه سوله، فارموله به د سره څخه اپلای کړو. ایکول سم اف قوس خلاصوم او دا دواړه ټیبلان ورته انتخابوم. کله چې مې دا ورته انتخاب کړله کاما کوټیشن مارک اسد کوټیشن مارک او بیا هم راځم کاما. کله چې مې کاما وویل، اوس د معاشاتو کالم یوازې ورته انتخابوم در سر څخه بیا تر پایه پورې. کله چې د معاشاتو کالم ورته انتخاب کړئ قوس بندوم او انټر وم. نو دوستان تاسو وګورئ 5800 د اسد معاش دی. نو فارموله په دې ډول سره شوه که چیرې یو څوک غواړي چې موږ ته زموږ د کارګر یا هغه کس چې زموږ سره کار کوي د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کړي چې مثلا ستاسو سره د اسد په نامه یو څوک کار کوي، موږ ورته ویلی چې و کې کار کوي، زموږ سره وظیفه یې کلینر ده او امپلایر آی ډي یې 1263 ده. نو که چیرې دی غواړي چې موږ ته وایي چې د ده معاش څو دی، نو موږ کولی شو چې د سم اف
سم اف فارمولې له لارې د هغه معاش ورته راوبسو چې که چیرې موږ سره فارموله یاداشت نه وه یا بیا موږ نسو کولی چې دا فارموله څنګه اپلای کړو نو پر دا فارموله درېږو دا په مینیو بار کې دا دی موږ ته وایي چې سم اف د ای 850 څخه بیا د اف 4 پورې یعنی ای کالم دا دی شروع شوی دی د 850 څخه بیا تر اف کالم چې موږ په لومړي سر کې ورته انتخاب کړل تر 4 پورې یعنی دا دواړه کالم ورته انتخابوو بیا کاما وو کوټیشن مارک وو هغه کس په باره کې چې موږ ته معلومات غواړي د هغه نوم ورپاسوو مثلا اسد دی که زه چیرې غواړم چې نسیم نو بیا د نسیم نوم ورته لیکم بیا کوټیشن مارک بیا کاما بیا د یوازې د کالم د سیلري کالم ورته انتخابوم چې د اف 850 څخه د اف کالم دی د 850 روګه د 850 رو څخه شروع دی او همدارنګه د اف کالم څخه شروع بیا تر 4 پورې نو دوستانو یوه خبره چې زه غواړم واضح کړم په اکسل پروګرام کې سم اف فارمولا خو دا موږ ولیدل که چیرې تاسو په آینده کې د سم اف فارمولا ولیدل او هغه هلته په بل ډول استعمال شول نو ستاسو سره باید دا فکر پیدا نه شي چې موږ دا فارمولا خو بله کمولی وه اکسل یو داسې پروګرام دی چې په هر ممالک په هر هیواد کې هر هیواد ځان ته قوانین لري اداره قوانین ځان ته لري بانکونه ځان ته جلا قوانین لري او شرکتونه ځان ته جلا قوانین لري نو که چیرې تاسو په بل ځایو کې ولاړ سئ یا په نورو هیوادو کې ولاړ سئ شاید هغه هلته په شرکت کې د خپلو کاریګرو لپاره یو جلا ډاټابیس جوړ کړی وي خو دلته صرف ما یوازې دغه 4 شیان ورپاس کړي چې کیدای سي په یو بل شرکت کې 12 شرایط ورباندې وي چې مثلا د امپلایر سیلري د امپلایر فون نمبرز دی امپلایر اډرس دی د امپلایرز پروینس دی د کوم ولایت دی یا مثلا د امپلایرز ایج دی امپلایرز جندر دی میل دی که فیمیل دی نو تاسو باید ورته وارخطا نه سئ ځکه سم اف فارمولا زه یو وارې بیا غواړم چې تکرار کړم سم اف فارمولا په اکسل کې داسې کار کوي یوه سم اف فارمولا نه په اکسل کې عموما ټول فارمولې دا په شخص پورې اړه لري که هر استاد په څه رقم اپلای کوي هغه د ده وظیفه ده که په بانک کې اپلای کېږي که په شرکت کې اپلای کېږي مثلا په یو شرکت کې د دې فارمولې څخه په بله کم کار راکړي یو شرکت دی هغه خوراکي توکي خرڅوي مشروبات خرڅوي مثلا دلته په امپلایر نیم کې امپلایر نیم دلته نه پاس کړی دلته ورته لیکلي چې اور مټریلز ټولز مثلا پیپسي د انرژي د ریډبول دی او داسې نور انرژیانې چې هغه دلته دی نوم ورپاسوي او دلته قیمتونه ورپاس کړي یعنې که څوک ورته وایي چې د پیپسي نرخ په څو دی یا د پیپسي کارټن په څو دی دی کولی شي د سم اف فارمولې له لارې ورته اپلای کړي چې د پیپسي کارټن نرخ غواړي نو فارمولې ته اچوي کله چې موږ دلته اسد ورته لیکلی دی نو دی به باید دلته د اسد پر ځای پیپسي ورته ولیکي کله چې پیپسي ورته ولیکله فارموله ټول ورباندې اپلای کېږي د پیپسي نرخ ورته راوبسي نو دوستانو یو ځل بیا غواړم چې په اخر کې تاسو ته واضح کړم د اکسل هر فارموله ځان ته کار کوي او په هر وخت کې هر شخص باندې اړه لري چې هغه پر څه رقم استعمالولی شي که چیرې تاسو بل ځای دغه سم اف فارموله په بله کم ولیدله نو تاسو ورته وارخطا کېږئ دا د هر چا خپل شخصیت چې څه رقم غواړي دا فارمولې څخه ګټه پورته کړي نو زموږ راتلونکې فارموله به د کاونټ اف فارمولې په نامه سره وي